أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکل سجده په وخت کې زړه چې دغه سجده ته عرش نه خولې ده بس دا وسوسه ده کله سړی منځله ودرېږي به تور مثال ستري له ودرېږي یا کعبه له ودا خدای چې غیر الله بندگی شو دي وسوسه باندې الله نه رالي موږ دا سجده الله د امر د وجه نه کوو که څومره وسوسه موږ له بریځړ کې راځي نو حدیث کې راځي مسلم کې ځکه صریح ایمان دا ښکار ایمان دی رسول الله فرمایي اعوذ بالله و د چپ رب درې کړ دلاړي توکا او عبد الله ابن عباس ته چوي ویلې چې مونږ کوم ساو کېږم بګي ودا وسوسه مال راځي دا خو د يهود مونږ چې لږ وسوسه نه لګي دا کې مان ته په دې باندې کېږي چې دا سجده د الله نشو بل چا کوم دا ابلیس صاحب عذابای وکه څوک وړي چې سره دوستي وکي نو بس الله درزاره پر خپل وریم دی ویل چې شړې سره دښمنی کې وته د الله درزاره پر سره پاله مګر کاه کې چرته شری جرم معلوم شي به بد الله درزاره پر دا ورانه ایما ځکه صحابه دا خبر وکړه چې رسول الله مشکات کې حدیث ته خپل ولی دی ویل چې شړې مونږ راځي موږ دغه کار ورشو نه دا خو بدلره ولولي دی ویل چې شړې سره پر تا کرن راځي ته د الله درزاره پر ورشي الله دې موږ تاسو کې د عمل پیدا کړي وی الله ته وګوره بعض خلک وی ودا سمو الله له وګوره اصلي دا اصطلاح د پر اور د پر بعض مسائل لکه الاشباح والنظر کې امام شافعي رحمه الله ذکر کړي یا ابن قیم سے بل جواب الکافی کې او امام شوکانی رحمه الله خپل تفسیر لري فتح القدیر چې دارومدار د قسم چې هغه په عرف ته عرف کې چې کوم شی باندې قسم سي کیږي هغه صحیح دی خو لیکن په دې شرط چې د الله نه سوا په بل چا باندې سړی قسم مونږ کی د الله د صفاتونو نه نو کوم مقصد دی چې دې کار نظام منه کوي چې الفاظ استعمال کړي چې الله لحاظ وکړي به کار دی اتق الله دغه معنا ده د الله لحاظ وکړه هغه زنانه و چې کوم وخت هغه سړی ور باندې قادر شو په نیت د زنا څه پیسې دې مطالبه کړي ورته ورته چې اتق الله د الله نو ویریږي پر دې امانت هغه مخیانت کوي ایسه سړی راوچت نو د رب العالمین درزه لپاره بالکل دا ګناه پر خدای دا به ثواب دی وکم کارونه موږ وکړو چې الله رب عزت موږ د مقاصد پوره کړي د شپې قیام الليل امام شافعي مولا فرمایي دیوان الشافعي و هغه غشي چې شپې روان شي هغه به خطا کیږي نه محمد رسول الله فرمایي د شپې په اخر کې الله دې پاس اسمان لراځي او دا خبره کې چې انسانانو په پداس کې سړی مشکل لري چې مال یې وای د شپې ورته سنین غرب وباسه کنه زما دا مشکل له دغه مشکل ان شاء الله الله به خامخا پوره کړي وې د موبایل کې کمپنۍ نه دا به سود کې نه راځي وجه دا چې دا پیسې نه تمنه ته چې کله به تور مثال د دکاندار نه راخوالي او به ورته چې ما په موبایل کې دومره سوې دومره سره شمتونه اجازه سره قبول کسم خو لغیز موږ سره قبلې نه قبلې دا سامان نه دی بلکې د اضافه پیسې دی ریټي دي ټلیفون دغه احکام په نامه باندې ورسره دغه کې دا لیکل چې دا سود نه لري کومرده پښون وصیت قرباني کړي ورته عمل پیسې غره مخکې موږ ویلې وصیت کېږي په درې مېسا داغه نه پیسې کې دی وجنه ابو داود کې روایت ته چې وبزار کوسانی په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم مال وصیت کړي لري اگر که سندن هغه روایت کمزور دي د وجه هغه روینه چې ابو الحسن په نامه دی خو بنا بر حق تقدیر وصیت نه پیږي چې دا څه خبره کړې ده که وصیت نه کړي وسړي وکړه نو په دې وخت کې دا به قرباني کې مې سبب بلکې دا نفس صدقه شو صدقه ځان له خبر ده اوسه به ځان له د مور پلار باره کې مخکې موږ وی راځي قول دادې لکه څنګه چې امام محمد ناصر الدین البانی څنګه دا خبره ذکر کړې ده نواب سید حسن خان د سوري یاسین د ویل په تشریفۃ البیان کې لیکلي دي او د قشانه شوکانی سے پسل الجرار کې دا خبره ذکر کړې ده د مور او پلار په باره کې نص موجود دی نص په شی کې موجود چې معنا قران او سنت ال د بیغاړه کده قیاسونه میسونه په باتونه کې نه کېږي چې ولا مور او پلار نه روزنی ول کېږي او دغه نه حج کېږي بس دا پلان نه دی مش لکه بعض قمقلان دي چې نجیب اسماره فارم طواف وکا بعض قمقلان دي چې ټلیفون په شی کې اسماره فارم عمره وکا ګرځي بجرانه بعد کې عمره په سعودي کې تعالی خلک کوي دا هغه بشرګان چې قران او سنت نه کنګال دی پوی نه دي چې چیرته پوی دوه دا فرمایشات د نور کول عمل هغه کوي بلکې ورته مال دوه غواړي عمر رضی الله ابن کثیر حدیث نقل کړي د رسول الله نه اجازه طلب کړې یا رسول الله زم عمره نه و ایز مارو رکی ما په دعا کې مو واسه دی یاده نو کوم سره چې حج عمره لسی دا غن د مطالبه وکړي چې ما د پر ال د دعاګانی وغواړه عمره او حج نه دا شي نه کیږي مور پلار هغه جدا خبره ده پای کې نش موجود دی د تیمم هغه ضربه ده به دي کې دوه قول دي بلکې درې چې و ضربه ده ک دوه ضربې دي لاسونه تر مړون پورې دي ک تر څنګهلو پورې ک تر څم روایت د عمل کې دا چې ما ضربه دي ور لاسم تر مړون پورې دي مخ ولاس دا دواړه دغه کو ان شاء الله ار عمل په دې باندې تکولې شي وکه خبره چې ذهن نظر ضروري نه شو کو بس ربي زدني علم دا بار بار وای نو ګناونه پرې ده په پردو پیسو باندې خیرات کیږي کنه کېږي کچیر تاغه تعالی درکړي او تی نائب چې زما عمل په یوځای کې ولګاو به تعالی به الله اجر درکړي ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې نیک سپاره شو کوي
یا تا د یو شا عذر شاله پیش کې چې پلان ډیر فقیر او مسكين دی راغستر ته بده کومه کولې شي قیدی دی بل لیکن کبل فرض او تقدیر دا غره د مال غلا کړي لري او ته په دې وخت کې وسو غواړي چې د مال اغله ورکم نو کاغه موجود دی الته به ورکې که موجود نه ابو داود کې روایت ده د الله په نامه صدقه کا ثواب اغله وربکا و د شنو شي کولای چې پردي مال نه خلق اخلي وزن لپاره ثواب دا کوي خلک وایي کنه پلانې سړي پردي بوساړي وکي نه خپل عمل وکي خپل په قران باندې د عمل کول لار څنګه ده د عمر بن خطاب سیرت مطالعه کنه هغه په څو کالو کې سوره بقره ویله داغه د ویلو مقصد دا چې کوم آیات به ویل هغه به عمل کړه اوسه به بلتلو هر خبره ته عمل کړه ولا یو علی یو حدیث بیانوي انما الاعمال دار د عملونو په نیتونو د محمد رسول الله فرمای محدث لیکي وی چې کله د شیخ الحدیث د خپل طالب العلم لدا حدیث ویلې و مې شاشنا ورکش مې شروع سره راغی او خیر دوکله وښنا څنګه نو وخت لري کې وتا مال دا حدیث ویلي رسول الله فرمایي چې په هر شي کې نیت کوا و ما چې په هر شي کې نیت کوو نتیجه مې دار وته چې مې شروع سره عالم منګو تاسو الفاظ وایو خو لیکن عمل نه ډېر کمزوري دا وی مې ډېر غټي دي عمل نه خالیو کنګال هر آیات او حدیث شکل د مخ راتو متصل باندې عمل کوا دا یو خبره ځان سره دام یاد ساته کته وګورئ چې مال ډېر احادیث شي دقیقه طریقه دار عمل د چې مکو چې حدیث کتاب لکینو شی په یاد یادو نه کم حدیث ته په عمل کرا وشو دا ستنه بالکل به دی نه وځي وجه دا چې دا ست عمل لې او ان شاء الله د عمل باندې موږ تاسو ورکینو الله رب عزت ټول مریضان لکه صحت نصیب کړي وې د مسافری بس هغه اعتبار عرف د امام ابن حزم لیکلي محلا کې دي کې دا کیلومتر څومره اندازه پای د څومره انده راځي قول دا دي چې شروع ذکر کړی دی او چې تل سوري ذکر کړی دی او چې نو نه سچا څلور ابن قیم صاحب دلی کې دولس روایت په دې باب کې چې تکره څلور ورځې په ځکه پاتې کېږي مسافرې دغه نشي اضافه پاتې کېږي به ته مقیمي او ارچ دا سفر دی چې نن زمو سبا به کته کلونه پاتې شي مسافرې لکه عبد الله ابن عمر آذربایجان کې شپږ مې شپات شو انس ابن مالک تقریبا 2.5 کړه پاتې شو په شام کې الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بشریت را نصیب کړي سبب ان شاء الله دا خبره ذکر کیږي چې قانون نسکم کارونه دي چې سړی مرشي او بهم د خبر کې پیدا ور کې دي شي وبالله التوفیق ابن قیم صاحب دلی کې دولس روایت په دې باب کې چې تکره څلور ورځې په ځکه پاتې کېږي مسافرې دغه نشي اضافه پاتې کېږي به ته مقیمي او ارچ دا سفر دی چې نن زمو سبا به کته کلونه پاتې شي مسافرې لکه عبد الله ابن عمر آذربایجان کې شپږ مې شپات شو انس ابن مالک تقریبا 2.5 کړه پاتې شو په شام کې الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بشریت را نصیب کړي سبب ان شاء الله دا خبره ذکر کیږي چې قانون نسکم کارونه دي چې سړی مرشي او بهم د خبر کې پیدا ور کې دي شي وبالله التوفیق الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بشریت را نصیب کړي سبب ان شاء الله دا خبره ذکر کیږي چې قانون نسکم کارونه دي چې سړی مرشي او بهم د خبر کې پیدا ور کې دي شي وبالله التوفیق